سلامونه او نیکی هیلې درنو لیدونکو راغلی یو شیرګر هم د خیبر پښتونخوا ښکلې سیمه ده درانه پښتانه پکې اوسېږي دلته زموږ قشر زموږ ملګری زموږ ډېر خوږ ملګری ما سره یو ادبي سفر افغانستان ته کړی و په لاره هم ډکونه لګولي وو ځای په ځای سیلونه هم کړي وو اوس راغلی و ابراهیم تاج ته د ابراهیم تاج یو کتاب هم د اخ په نوم باندې چاپ دی ډېر جذباتي شعر لیکي ډېر جذباتي نظم لیکي په ډېر جذباتي انداز کې وایي هم ډېر خلک ورسره مینه لري د ښو اخلاقو څښتن دی ابراهیم تاج صاحب ډېره مننه یاره چې موږ له دوی وخت راکړو ظهیر صاحب مننه به ستاسو وکړم ځکه چې دومره لرې نه تاسو راغلی د کوواټ نه تر شیرګړه نو د شیرګل د خاوره او د شیرګل ولس تاسو ته هرکلی وایي په دغه خاوره باندې هر کله راشئ بیا راشئ ډېره زیاته مننه کوم ډېره مننه دغه پښتنې سیمې زموږ خپلې دي انشاءالله یو بل ځای کې به ځانونه میلمانه نه ګورو ته به کوواټ ته راځې موږ به شیرګل ته راځو خو شعر درنه اورو زموږ لیدونکو سره خپل غزل شریک غزل درته وایم ظهیر صاحب چې په ډک مجلس کې ندامت سړي له نه دی پکار په ډک مجلس کې ندامت سړي له نه دی پکار یعنی د ښکلو قیادت سړي له نه دی پکار په ډک مجلس کې ندامت چې پکې راشي بیا مسله ورانې په ډک مجلس کې ندامت سړي له نه دی پکار یعنی د ښکلو قیادت سړي له نه دی پکار چې د مودو نهر وي فکر یې تاله ترغوي چې د مودو نهر وي فکر یې تاله ترغوي په داسې وخت کې عدالت سړي له نه دی پکار او چې سبا کډه وړو او جاړي راته نه یاره جي چې سبا کډه وړو او جاړي راته نه یاره جي موږ سره دومره قرابت سړي له نه دی پکار چې سبا کډه وړو او جاړي راته نه یاره جي موږ سره دومره قرابت سړي له نه دی پکار او چې اهمیت پکې د ځمکې د مخلوق ختم شي چې اهمیت پکې د ځمکې د مخلوق ختم شي زه خو وایم دومره عبادت سړي له نه دی پکار چې اهمیت پکې د ځمکې د مخلوق ختم شي زه خو وایم دومره عبادت سړي له نه دی پکار چې خپل ولس دې د سپیاکو په ټیکرو ولي چې خپل ولس دې د سپیاکو په ټیکرو ولي سړیه داسې قیادت سړي له نه دی پکار چې خپل ولس دې د سپیاکو په ټیکرو ولي سړیه داسې قیادت سړي له نه دی پکار او چرته چې حسن د پردې په اهتمام نه رسي چرته چې حسن د پردې په اهتمام نه رسي هلته د سترګو حفاظت سړي له نه دی پکار مننه چرته چې حسن د پردې په اهتمام نه رسي هلته د سترګو حفاظت سړي له نه دی پکار چې په سرونو باندې خیږي زړه یې ترک ونه کړي چې په سرونو باندې خیږي زړه یې ترک ونه کړي د داسې ښکلو کفالت سړي له نه دی پکار او حدیث مفهوم دی چې دروغ د مؤمنان نه وایي حدیث مفهوم دی چې دروغ د مؤمنان نه وایي مطلب مې دا چې سیاست سړي له نه دی پکار مننه حدیث مفهوم دی چې دروغ د مؤمنان نه وایي مطلب مې دا چې سیاست سړي له نه دی پکار او تاجه چې حق غندي سپېږمو ته ورله دانګه مړه تاجه چې حق غندي سپېږمو ته ورله دانګه مړه په داسې وخت کې شرافت سړي له نه دی پکار ډېر ښه خوږ غزل و ښایسته غزل و تاسو بیا به هم درته راځو غزلې به د وخت راکولو ډېره مننه